ما جرنیل جوړ کړو تا ته ما وردی غوستولې وه تا له ما ټکسونو بینونو سره تنخواګانې درکړي دي ته نن رالګې زما د ماشوم بچي په ګریوان کې لاس ورچې قرآن تر نه اوچتې ستا هغه پلار یې نشي بندولی په دې ارمان باندې دنیا خاورو له تلي دي ته به هم خاورو له لاړ شي قرآن به انشاءالله د پاکستان په فضاګانو کې جاري او ساري وي که خیر وي مخکې ورځو کې زمونږ پیر بابا کې شریف حاجي صاحب دی کور ته مخامخ چې کوم جامع مسجد دی نور محمد ډاکټر صاحب د هغې هسپتال ته مخامخ هغې جامع مسجد کې ماشومان قرآن کریم تلاوت ته ناستو یو اسسټنټ کمشنر صاحب بهادر د ګدیزو هغه راغې او هغه ماشومان بچي قرآن نه پاسول قرآن پاکونه بند کړل هغې کورونو ته رخصت کړل او د هغې قاري صاحب نه کارډ واخیستل او هغې پیر بابا تاڼې ته ور ولېږلو ما سره ملګرو رابطه وکړله زه سفر کې وم کرک ته تللی وم زه را روان وم الحمدلله مونږ یوازې دا نه چې د هغې د پروپیګنډو مقابله کوو مونږ د هغې د زور مقابله هم کوو الحمدلله مونږ اعلان وکړو چې د جمعیت علما اسلام څومره هم ملګري دي علما دي کارکنان دي په دین مین خلق دی سبا به زه دغې مسجد ته درځم او زه به د دغې قرآن د درس افتتاح کوم زه نر ګورم په بنیر انتظامیه کې چې راشو دا قرآن بند کړي زه د آئین تحت لګیا یم زه د قانون تحت لګیا یم زه د چا د پلار په کنډر کې نه پاتې کېږم نه ماله څوک تنخوا راکړي او نه زه د چا اعزازیې قبلوم او نه زه د چا د هغې نه مراعات اخلم زه د قوم یو روپۍ راخلم او د قوم بچو نه پې حافظان جوړوم او عالمان جوړوم الحمدلله په کوم زړه کې چې د الله یره نه نوځي د غیر الله یره هغې ته بیا مخې ته نه راځي जब खौफ खुदा हो दिल में तो ये कैसर और किसरा कुछ भी नहीं दे अल्लाह यरा چې په کوم زړه کې پریوزي د بل چا یره بیا هغې ته نه رانه نوځي الحمدلله مونږ لاړو د هغې مدرسې د هغې په سبا مازدیګر له الحمدلله مونږ آغاز وکړو انتظامیه خپله راله او 3 جرګې په مونږ باندې وکړلې مفتي صاحب زمونږ د پلار توبه ده مونږ نور مدارسو متعلق هیڅ قسم اقدام نه کوو خو مونږ ګریوان نه لاس وباسئ ما ورته وی هر څه باندې کمپرومایز کوو مونږ به ګناهګار یو مونږ به بېلمازه یو مونږ به سیاحکار یو خو یاد ساتئ د قرآن په تعلیم باندې به ننګ کوو ننګ زما په عمل نامه کې چې د قرآن ننګ او غیرت نه شامل دا به څه عمل نامه وي زما محترمو